ابل ورځ دی نږدې پدې شیرګړ کې دا غالبا په دغه بازار کې هغه جګړه شو په خپل منځ کې هغه چنګچې والو یا رکشي والو ورسه چې موږ د دکان مخې ته د رکشو درولې ده او د دکان مخې ته د رکشه ولې ولاړه ده پدې تو مې باندې صرف دومره خبره په خپل منځ کې وشوه او په هغه باندې چې دینو په هغه کې داسې وشوي او یو خپل ګل شایان نوم غالبا هغه پکې لاړ او وفات شو اوس یې د چانه تاسو کې او ټکی پکې هغه مړ شو تاسو نشتا دا پښتانه چې کوم دي د پاره د دشمن ضرورت ګوره بالکل نشتا ته به وای چې یاره د دشمن ضرورت دی نه دا په خپلو کې په خپل منځ کې یو بل داسې وجني ابل ورځ یو مرګري خبره کوله وی دا انډیا چې وی دا هغه قوم سره وی جنگ کوي وی قوم چې خپل خاده کې او په واده کې وی دومره ډزیو کې چې د واده غالب چې خپل واده غړومبېش په جیل کې وکي نو ما ته دا اوس ور دی په دې باندې فخر کوي حالان کې په دې هوایي فایرنګونو او په دې سيزونو باندې سونه زمونږ نوجوانان زنانه په کورونو کې زمونږ بهترین ماشومان خولي هغه د دې دنیا نه لاړ په دې هوایي فایرنګ باندې ورو چاته پته نه لګي به غل سره معلوم نه دی خدا یاد ساته دا چې په دې هوایي فایرنګ باندې دا څوک مړ شي دا خو یاد ساته دا خو قتل شو کنه او دا ډس چې چا کړ دی الله ته خدا دې پته ده کنه د دې کوسي حکومت ته پته نه لګي چې دا ډس ګولې د کم طرف راغلی دا هو الله ته پته ده قیامت پر ورځ به تلا پاسه ستا په ګناهونو کې به قتلونه لیکل شي ته به چې ما خو څوک نه دي قتل کړي هو دکا هوایي فایرنګ چې تا کړي په دې باندې بچرته کې څوک انسان لګي دلی قتل شوی وي تا نه به د هغه د قتل بدله بیا الله په قیامت کې اخلي نو دا د پښتنو حال له دومره خپل بهترین الګ دې ماشوم دې او لاړ د دنیا نه په داسې وخت کې چې پلار هغه د دې لپاره یو مصری سره کینولې کار باندې کینولې چې زما کور د 2 روپے راځي د هغه پلار نه مور نه خدای الله سخپې کټ کړو د هغه مور بس حالي په کور کې چې داسې ماشوم هغه کار لرا لېګلې دي او ته په پس پکټ کې یو سه او هغه خبرم نیو ته په کور باندې دا هغه کټ وردن نه کې او هغه پکې داسې خور لکه د ګل پروتي لکه د ګلاب د سانګو پکې پروتي او ته دغه مور د خپل بچی ته وګوري چې ته ما دی لېګلې وي چې ته ما پسې مړ وروړي دا د خلکو تپوس بسوک کوي بس دا پښتانه په جیبونو کې ځان سره په ترخونو کې دا وسلې ګرځي دا تمانچي ګرځي او د دې انجام دک کړي چې داسې کورونه روان کړو چې د خلکو ژوندۍ تباہ کړي د دې مور او پلار ژوندۍ خلاړه ختم شوه د ځوان زوی سره او داسې د یو ګل تلو سره ګوره د مور پلار د ژوندۍ مکمل ختم شي یاد ساتي ګوره